بلوچستان کې ماین چاودنې د پوځي افسر په ګډون 15 پاکستاني عسکر وژلي. سلام، وخت مو پخیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ماین چاودنې له امله د یو افسر په ګډون 15 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې اسپار په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون یکشنبه ډسمبر 15 په کاهان سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال رامنځته شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي په دغه چاودنه کې د پوځ د افسر فهد په ګډون د لانس نایک امتیاز اصغر مهران او شمون په نومونو 4 نور پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي ادارې د معلوماتو له مخې پاکستاني سرتیرو په کاهان سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو چې یاده چاودنه رامنځته شوې ده. د یو بل خبر له مخې تېره ورځ د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې هم د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د حق نواز په نوم یو پاکستاني سرتیری وژل شوی و او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د بیان له مخې په دغه عملیاتو کې یو وسلوال کس هم وژل شوی او 2 تنه ژوندي نیول شوي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي ادارې د معلوماتو له مخې پاکستاني سرتیرو د ژوب اړوند په سمبازا سیمه کې له افغانستان څخه د وسلوالو راوښتلو اطلاع ترلاسه کړې وه چې او په وړاندې عملیات پیل کړي وو. د بلوچستان په کاهان سیمه کې پر پاکستاني سرتیرو د چاودنې مسؤلیت تر دا مهاله کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د بلوچستان ایالت اړوند کاهان سیمه کې پر پاکستاني سرتیرو چاودنه غندلې ده او د عاملینو د پیدا کېدو ژمنه یې کړې ده. پر همدې مهال د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې هم د پاکستاني پولیسو پر امنیتي پوستو د لاسي بمونو غورځولو راپورونه ورکول شوي دي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې په دغه بریدونو کې 3 پاکستاني پولیس او 12 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د بلوچستان ایالت اړوند په خزدار او تربت سیمه کې پر پاکستاني سرتیرو د بریدونو راپورونه ورکول شوي دي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې تر دا مهاله څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ په تربت سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې د اف سی 4 عسکر وژل شوي وو. په روانه ډسمبر میاشت کې د پاکستان له حکومت سره د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د اوربند د پای ته رسېدو تر اعلان وروسته په بلوچستان ایالت او نورو سیمو کې پر پاکستاني سرتیرو چاودنې او بریدونه زیات شوي دي.